د آدم علیہ السلام لاش دا د سلور قسم سيزونو نه جوړ دی. هغه ته وایي څورته وایي سلور قسم سيزونو نه جوړ دی. اور، اوب، هوا او خاوره. خاوره په اوبو لمده کړه، په اور یې وچکړه او په هوا کې ودروله. دې سلور قسم سيزونو نه د آدم علیه السلام لاش جوړ شو. خو چې دا لاش جوړولو اراده وکړه نو د ملائکو سره مشوره وکړه. ورته وی چې زه یو انسان پیدا کوم په دې کائنات کې. ملائکو چرته دا وخت چې موږ نه سوا دي دا بل څوک می. ملائکو انکار وکړ چې یا الله تا خو وی چې انی جاعل فی الارض خلیفہ، زه پزمکه کې یو خلیفہ پیدا کوم. نو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. په دې اسمکه کې داسې سره پیدا کړي چې ویني بتوي، فسادونه بکئی، جګړې بکئی. موږ ستا تسبیح ویلو لپاره کافی یو، د بل چا د پیدا کولو څه ضرورت؟ اوس مشوره ده. الله ورته وایي چې انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهیږم په هغه څیزونو باندې چې تاسو پې نه پوهیږئ. پیدا یې کو، جوړ یې کو، روح یې پکې واچولو، جنت ته یې ولېږلو. یوازې جوړه یې والا پیدا کړه. وخلق منها زوجها، د ده د ګسې پختۍ نه بیا بی حوام پیدا کړه. حکم ورته وشو چې اسکن انت وزوجک الجنة فکلا منها رغدا حیث شئتما. تا استا خزه په دې جنت کې اوسېږي او چرتم چې خوښه خورئ سکئ، آزاد ګرځئ، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة. ټول جنت ستاسو دی، پکې ګرځئ، خو دې بوټي ته به نه نږدې کېږئ، او که نږدې شوئ نو فتکونا من الظالمین. بیا به ګوره ګیله نه کوئ، دې ته به نه نږدې کېږي. عزیزانو ټول جنت یې وله ورکه، خو د یو بوټي نه یې منې کړه. او شیطان په اړه دا چېرته ځای ده چې په دې آدم علیه السلام باندې زما بیړه غرقه شو، دی دې رانه په جنت کې اوسي. نو دروازې ته وله راغی او بی حوا ته وی چې په دې پوهیږئ چې دې بوټي نه خدای ولې منې کړي یې؟ وی چې نه، وی که دا دانه تاسو وخوړه نو ټول عمر به په جنت کې پاتې شئ، کینې خدای به م ترې وباسي. دا دانه وخورئ. عزیزانو دانا بی حوا وخوړه. او شیطان چې دا خبره بی حوا ته کوله نو هغې وی چې خدای منې کړي نو ده ورته څه وی چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور. وقاسمهما دې دواړو ته قسم وخوړو چې زه دروغ درته نه وایم، رښتیا وایم چې دا دانه وخورئ تاسو نه د جنت نه بار کېږئ، که مو نه خوړه او که هم خوړه نو پاتې کېږئ پکې. نو قاسمهما. اوس آدم او حوا ته دا پته نه وه چې قسم هم لا څوک په دروغه خوري. دانه یې وخوړه، آثار د جنت بدل شو. عزیزانو بیا دې له هغه مقام کم خدای ورکړی و. دې ټولې دنیا ته 100 درجې حسن راغلی دی، 100 درجې. په دې 100 درجو حسن کې 90 درجې یوازې د بی حوا و. په ټول کائنات کې 90 درجې په 100 کې یوازې بی حوا ښایسته وه. باقی 10 چوکې وې، 10 کې 9 درجې د یوسف علیه السلام وې، او هغه یوه درجه چې ده ټولې دنیا ته بیا تقسیم شوې. د آدم علیه السلام نه واله تر قیامته پورې به دا څومره ښایسته مایسته چې پیدا کېږي دا به په یو درجه کې راځي. اوس چې یوازې 9 درجې د چا وه چا بله څنګه و، او چې یوازې 90 درجې د چا وه چا بله څنګه وه. یو د سر ویښته یې داسې و چې آدم علیه السلام خدای ته تقاضا وکړه چې یا الله داسې ویښته مال هم راکړه. هغه وی داد مې د دې د زینت دپاره کړي دي د سر ویښته، ستا زینت بل شی دی. نو الله پاک وله ګیره پیدا کړه چې ستا زینت به ګیره وي او د بی حوا زینت به د سر ویښته وي. ستا زینت چې دی دا ګیره، دا ګیره د انسان زینت. اوس خو خرایل زینت دي که نه، ګیره خرایل چې دي دا زینت دی.
دا خواه مختی نیولی رگمال کرے دا زینت تے، لیکن اصلی زینت چی دے اغا گیره دا. تاسو خیال را اوس باز سره غوړ غوړ بریتی پریخ لکه خدای دې سټاو باسا چې کوم شیخ خدای خرایل ویلی دی هغه دی پریخي دی او چې کوم پری خودل ویلی دی هغه دی خرایل دی. ګیره پری خول ویلی دی نو خرای او بریتی خرایل ویلی دی نو هغه پری دی. تاسو دا پټه بچی دی. اوس د کم یو علاج بکې دا خو چې یو رانی سي وختي په لار روانو نو ما وی چې خمچین در سره کنه او اسی په لار روانو دی غوګونو ته یو څو شړکا ورکې کدی ته سب سوچو کا الکه چې وختي بدی شنو پدې دی ولی پریخي دی بیا چې دا خندي خدام خندي کنه دوار لري کا. نو عزیزانو عرض مې داو چې زمون خدای او زمون رسول او زمون مذهب هغه نفس دی. مولانا روم وایي چې نفس ما را کم ترز فرعون نیست، نفس مارا کم ترز فرعون نیست، لیکن راعون مارا عون نیست. وی زمان نفس د فرعون نه کم نه ده او دا فوج او ما سره فوج نشته کني نور برابر یو سره. دار سړی نفس وګورا د فرعون پشان چال چلنه وګورا خبره اترې وګورا فرعون بدهیر. زما عزیزانو دانه چې وخوړې شو نو آثار د جنت بدل شو. نو الله پاک حکم کو چې بار شي د جنت فاخرجهما مما کانا فی کمزه کې چې دوارو التنه بار بی بی حوا په جده کې او آدم علیہ السلام په سرندیب کې. عزیزانو حکم وشو چې 300 کال پس بتا سو جدای 300 کال به جدای. دا الله پاک دې حیران کون امتحان ته وګوره 300 کال به جدای یو بل بسره نه ګوري. یا الله سو وظیفه هم را ته وخایا کنه چې کوبت نو وعلم الله پاک ورته وظیفه خیوس چې تاسو وای دواړه چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا خدای مونږ په خپل ځان زیاته کړي کتاره باندې رحم او کرم ونکړو نو زمونږ بیړه نه پار کی. 300 کال دا وظیفه آدم او بی بی حوا وکړه او 300 کال پس د عرفات غر چې کم دی داغه په بیخ کې یو ځای دی دیوال ته تاو دی په دغه ځای کې 300 کال پس د آدم او د حوا ملاقات وشو. عرفات میدان ته عرفات زکوي چې دلته تعارف شوی او د بی بی حوا او د آدم علی السلام 300 کال. دې ته اوس عقل حیران دی کنه چې ابو البشر دومره عظیم انسان د الله په یو دومره عظیم انقلاب او امتحان کې راګیر شو. عزیزانو تاسو به دا وایي چې د خدای دومره خوښ سره دی باندې دا دومره لوی عظیم امتحان ولی کوي ولی اوړه کې سوی چې یو طرف ته د خوښي ما او بل طرف ته د امتحانونو انبار را باندې جوړ کړي دي کې چل دان نه چا باندې چې امتحاني اغشپارسنی ایمانی دا چې بل څوک دی چې ما باندې تکلیف راولي سوا زما د محبوب نه بل څوک شته ته بدر باندې بل څوک راوستي شي مړی در کې بل څوک کولې شي روټای بل څوک در کولې شي د مور خېټه کې بل څوک ژوندې کولې شي د مور خېټه نه بل څوک راځي شي. دا ټول سيزونه چې دي دا صرف د پروردگار عالم په لاس کې دي او داغه په اختیار کې. بل څوک دی چې په ما امتحان کوي نو زما معشوق دی او د معشوق د لاس هر امتحان چې دی هغه عاشق سعادت غني. سعادت مولانا وایي چې سبب کوچه جانا گر ہمی گزری سبب کوچه جانا گر ہمی گزری ولو فرحت بهذا رضيت بالضرر اذا لقيت حبيبي فقل له خبري. اے د سحر بادا
کزما د یار په کوڅه کې تیرې گلې او چرته دې ولیدو نو زما حال ورته وایا او بیا ورته وایا چې تورا چې سود کې مرا به هجر می سوزي تورا چې سود کې مرا به هجر می سوزي ولو فرحت بهذا رضيت بالضرري تا د سپلاس دربي چې ما په خپل جدای کې سوځه او که زما په جدای ته خوشالېږي نو ستا د لاسه په دې سوځېدو زه خوشاله ای پوي ابراهيم عليه السلام ته پته و چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي اچي خو خپل محبوب نمرود سي وروي دنګل اے بزرگ وہی چې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر الکا سوچو کا اور تا سنگا ٹوپ کے